هغه ورونه چې په بهر ملکونو کې دي، عربو کې، نورو ملکونو کې، هغوی به د هغه ځای سرسایه ورکوي، او که د دې ځای یا بچي او اهل دلته دی. سرسایه څومره ده؟ په سرسایه کې پیسې ورکو که دا شیز او جنس ورکو. سرسایه پچا لازمه ده، څوک به ورکوي چې څومره نصاب وي. عزتمندو، سرسایه یا فطرانه یا صدقة الفطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کہ صدقة الفطر سرسایہ فطرانہ یا زکاة الفطر طہرۃ للصائم، روجہ دار پدې بدې روجه د ګناهونو نه پاکش. دویم طعمة للمساکین، غریبانانو کر بلک طعام و خوراکم پیدا شي. سرسایه څومره ده؟ په سرسایه کې پیسې ورکو که دا شیز او جنس ورکو. سرسایه پچا لازمه ده، څوک به ورکوي چې څومره نصاب وي. او سرسایه هغه ورونه چې په بهر ملکونو کې دي، عربو کې، نورو ملکونو کې، هغوی به د هغه ځای سرسایه ورکوي، او که د دې ځای یا بچي او اهل دلته دی. نو دا خبرې دي مختصر وایو. زکاة الفطر یو صاع ده. صاع په عربی کې د درمیانه انسان څلور لپې ډکېدل د غنمو. درمیانه انسان چې لاسونه نه ډېر واړه وي نه ډېر غټ، مکمل څلور لپې ډکې کي، دا چې واچوي دې ته صاع وایي. علماو چې دا لپې ډکې کړلې او ویتله، نو بعضې شیزونه 2 کیلو او باندې 2 کیلو رال، او بعضې شیزونه 2.5 راځي. لنډه خبره دا ده چې زکاة الفطر د کجورو، د وربشو، د پنیر، د وسکو، د کجورو، د وریجو، د لوبیا، د دې ټولو یو صاع دی. زمونږ د کیلو په حساب 2 کیلو 200 ګرامه دی. دا 200-300 ګرامه په نورم ورزیات کا، یعنی 200 ګرامه تقریبا 1000 ګرامه 1 کیلو دی. نو دا 200 ګرامه دی. د خپل ځان د اسانۍ او د سهولت د پاره که څوک اوړه ورکوي، کجوري ورکوي، پنیر ورکوي، وسکې ورکوي، وریجې ورکوي، نور شیزونه ورکوي، نو دا به په باندې 2 کیلو وزن ورکوي. د یو کس ماشوم، لوی بوډا، د غیږې ماشوم، نارینه زنانه، آزاد او غلام، د ټولو دغه یو تعداد شي. نو دا سرسایه په باندې 2 کیلو ده. دویمه خبره، په سرسایه کې قیمت روپۍ ورکول. عزتمندو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم روپو ته ډېر ضرورت، په هر زمانه کې پیسو ته ضرورت، خو چرته نبی علیہ السلام او صحابه په فطرانه سرسایه زکاة الفطر کې نقد روپۍ نه دي ورکړي. د امت ټول علما هغوی دا وایي که چا روپۍ ورکړلې
نو رکوع سره د سرسایه نه د ادا شوی. امام مالک رحمت الله علیه، امام الشافعی رحمه الله، امام احمد بن حنبل او نور علما هغه وی روپۍ ځکه نه کیږي چې ستا پیغمبر علیه السلام او صحابه روپۍ نه دی ورکړې مې ورکوا. زمونږ د دین یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه وی چې روپۍ که چا ورکړي جایز دی، خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مونږ ته خپل فرمایلی دي که زه یوه خبره وکم او زما خبره د حدیث خلاف وه نو زما خبره په دیوال ولی او حدیث ومنئ. دی مونږ ته خپله ویلی دي. نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزت مقام او درجه زمونږ په زړونو کې شته په خپل ځای ده، خو کېدی شي د حدیث ورته نه رسېدلی انسانو، نو د ده دا خبره د حدیث سره برابره نه ده او هغه م راته ویلي دي که خبره مې چرته هم د حدیث خلاف وه نو بیا زما خبره دیوال ته ولی او حدیث رالی، خبره دله دیوال ته نه ولو خو ستا خبره دلته پرېږدو او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث رالو. ته ډېر لوی سړی خو د رسول الله علیه السلام درجې ته نه رسېږي، ته یو امتی او هغه نبی دی، هغه او د هغه صحابو نقدي روپۍ نه دي ورکړي او روپۍ وي او ضرورتونه ډېرو په هره زمانه کې روپو ته ضرورت دي. دا به نه وی چې یاره نن پیسو ته ضرورت دی، اوړه خو د هر چا کره دي، په هغه زمانه کې م روپو ته ضرورت و نو د رسول الله علیه السلام تابعداري پکې و. خیر دی دا ټول عمر موږ روپۍ او روپۍ او روپۍ دا شی پرېږدو. دویمه خبره 2 کیلو او پاوباندې 2 کیلو پاوباندې 2 یو سړی ټینګ دی چې زه پیسې ورکوم، د ده د قبلولو او نه قبلولو معامله د الله سره ده. روپۍ به څومره ورکوي نو ته په خپله د وړو قیمت معلوم کا، که غریبې نو د پاوباندې 2 کیلو وړو څو روپۍ جوړېږي، او که دې وس کېږي نو د کجورو ورکه، او که د هغې نه هم ډېر وستارې نو لاړ شه د پنیر څه قیمت دی هغه ورکه. ټول عمر د غنمو نه چاپېرېدل او هر سړی اوړه ورکول دا هم ښه طریقه نه ده. اوړه به غریبانان ورکوي، ګزاره حالې به کجورې ورکوي، او د هغې نه ډېر ګزاره حالې دي وسکې وریجې او پنیر دا شیزونه ورکي. نو پاوباندې 2 کیلو اوړه د ځان د اهل د بچو نه ورکه. دویمه خبره په چا لازمه ده چې څومره پیسې ولري. په 2 شیزونو کې شریعت نصاب نه دی ویلی، یو په قربانۍ کولو کې د لوی اختر او دویمه سرسایه. چې تا سره دومره ګزاره وي چې ته سرسایه ورکې او 2 ورځې 3 ورځې ستا په کور کې څه کمی رانشي، او انشاءالله په دې امت کې به داسې خلک ډېر لږي ډېر لږ چې هغه به سرسایه ورکړي او بېګاله به بیا درک نه لګي. دا خلک به ډېر لږي او الله دې هغوی هم مالداره کړي. نو د دې نه ناراستی او سستي ونه کړو، ځکه د هر چا په کور کې چې سرسایه ورکړي نو دومره څه به وي چې د ده ګزاره به پې کېږي. پاوباندې 2 کیلو اوړه څه دي یا د دې قیمت څه شی دی د یو کس. نو په هر چا دا لازمه ده. فرض رسول الله علی المسلمین، دا په مسلمانانو لازمه ده. هغه سړی د زکات فطرانه سرسایه نه ورکوي چې ورکي او غرمیل او ماښام له بې د رزق درک نه لګي ده ته معاف ده، او چې ماښام غرمیل او سبا له درک لګي په د فرض ده لازم ده. نور ته پویه مسلمانې دا نصاب تا ته په خپله معلوم شي چې د چا ګزاره روانه او لیڼې چالو وي دی به زکات یا سرسایه ورکوي. بله مسله کله به ورکو چا چې فطرانه سرسایه د نن نه مخکې ورکړې ده، 10 ورځې مخکې 15 ورځې مخکې سرسایه او فطرانې نه ده شوې، دوباره به ورکوي.
د زکات د سرسایي وخت د اختر په ورځ او د اختر د مانځنه مخکې یعنی د سحر مانځنه والا تر درمیان د اختر مانځه پورې دا ټیم دی یو حدیث د بخاری شریف په کې شته صحابه کرام فرمایي من به د اختر نه یو ورځ یا دوه ورځې مخکې ورکوو نن یې ورکولی شي ځکه اتهشتمه روژه ده او سبا یې ورکولی شي نهشتمه روژه به شي خو د دې نه ډېر مخکې که چا ورکړي دوباره به ورکوي زکات او فطرانه او سرسایه نه ده ادا شوې دا ورځ دوه ورځې مخکې کول او غوره د اختر په ورځ ده او جایز د اختر په شپه نن او سبا جایز ده شاید چې داسې وشي چې د اختر په ورځ بیا غریب نه پیدا کیږي نو سرسایه به پاتې شي په سوچ سمج سره سرسایه ورکه چاته به ورکو حدیث کې طعمة المساکین راځي د غریبانانو شی دی چې د چا په کور کې غریبي وي غربت یو سړی به کور به خپلی خو غریب به نقد به نه لري تاواني شوی به قرضه وړی به دله زکات ورکه کیدای شي یو سړی موټر ولري خو موټر د ضرورت شی دی قرضه وړی به نقد به نه وي د رزق درک به نه لګي زکات ورکه یو سړی به د کرایه په کور کې اوسیږي خو د میاشتې به 80,000 کرایي ورکوي او کاروبارونه به رواني نو دا به نه وي چې کور یې د کرایي دی د ده ګزاره روانه ده دلې مه ورکوه د غریب سړي حق دی ټول عمر رانه مولیانو واخسته او مولیان ښه مالدارو د مولا حق نه دی او موږ بل شی شروع کړی دی چې ګرځه او د خورایي نه او د وراره نه تاویږه ګرځه د خورایي مالدارئ وراره مالدارئ خور نړه مالدارئ خو بس د دې نه تاویږه لږ راوځه په دې مالت کې وګوره کونډې شته د دې ډېرې حقدارې کونډې دي د دې ډېر حقدار یتیمانان دي د دې ډېر حقدار هغه څوک دي چې سړی ورک دي او د دې ډېر حقدار هغه څوک دي چې کور کې ورکرا معذور پراته دي مریضان او په کور کې داسې مریضان دي چې د روپۍ دره کې نه لګېږي بس ته دا خورې دا خورنړې نورې پرېږدو او د غریب سړي غم وکړو مولیان هم پرېږدو او چې مولا غریب و بېشکه وله ورکولی شي خو مولا به ګوري چې د ده څه حساب دی نو غریبانانو له هغه غریبانان چې هغه ډېر کمزوري دي چې سحر خوري او د سبا او د بلې ورځې ایله ګزارې کېږي 2-3 ورځې او نور نقد نه لري دوی ته د خپله زکات فطرانه او سرسایه ورکوي بله مسله هغه ورونه چې په بهر ملکونو کې اوسیږي دا مسله موږ ته ډېره زیاته راله او ډېرو ورونو تپوسونه وکړل عربو کې دي دوبۍ کې دي یا په نورو ملکونو کې دي یورپ کې دي امریکا کې دي لندن کې دي یو کس هلته دی ښځه او بچي دلته دي نو څوک ورته وایي بعضې مولیانو ورته یو خطا خبره کړې ده چې څوک په عربو کې دي یا بهر ملک کې دي نو هلته تقریبا په عربو کې 15 ریاله دي او 15 ریاله نو دلته کم ځای ته رسیږي او زمونږ خو 1.5 روپۍ به جوړېږي تقریبا 1.5 به جوړېږي دغه عمره نو هغه روپۍ خو د دې نه ډېرې راځي نو بعضې مولیانو ورته خطا خبره کړې ده چې کوم سړی وایي بهر دی په عربو کې دوبۍ کې یا په امریکا کې دی لندن کې دی وایي د ده چې دلته کوم بچي نابالغه دي دی به د ځان او د نابالغه بچو د هغه ځای حساب ورکوي او د ښځې او بالغ بچی به وایي د دې ځای حساب ورکوي دا تقسیم چې ورته چا کړی دی هیڅ دلیل پې نشته د فطرانې مقصد صحیح چې ته په چرته اوسیږي د هغه ځای حساب به ورکوي دې ته ویلی کېږي قوت البلد د علاقې چې کوم خوراکه ده زمونږ دلته عامه خوراکه اوړه دي موږ اوړه خورو ډوډۍ خورو عامه خوراکه د ټولو خلکو کجوره نه ده د ټولو خلکو پنیر نه دی دا خو د 1.5 کس خوراک دی عمومي ټول انسانان غنم اوړه او ډوډۍ خوري نو چې ته چېرته وي د هغه ځای حساب ورکه هغه مسلمان ورور چې په عربو کې دی دوبۍ کې دی امریکا کې دی لندن کې دی جرمني کې دی چې هر چېرته دی دی د هغه ځای فطرانه ورکړي دی هلته ورکوي او کور کې ښځه ده او بچي دي
دغه ارمیاش پیسې را لېږي بلکې د په پیسو خو د تر زامن او ټوله کورنۍ آباد ده نو کور ته به ټلیفون وکړي چې خزي یا مشر زویا یا زما وروره د کور کې زمونږ پیسې دي او زمونږ د دې بچو د خزي او د ماشومانو که بالغ دي که نابالغ دي فطرانه ورکا نو چې دلته ورکي او سړی الته دی او دلته بچی دي خزه دا بالغ دي نابالغ دي د پاکستان په حساب به ورکی او که د سره چرته فیملی او کورنۍ خزه او بچی التوي په عربو کې یا په امریکا کې نو بیا به د اغزه حساب ورکی یعنی زکات فطرانه سرسایا چې چرته وي تابانه په اغزه کې فرض ده سړی الته دی په اغزه فرض شو او بالغ او نابالغ بچی دلته دی او خزه او زامن او انګین دي نو دلته په ټلیفونو کې او پیسې د پیسې دی په کور کې پرتی دي وتبوي چې را پیسې راوالي او تاسو خپل سرسایه ورکي اسانه مسله ده خو بعض خلک اره مسله سختول غواړي او په هغه کې پیچیدګي پیدا کوي چې څوک الته د اغزه دی ورکی او دلته اهل او بچی دي هغه ته به وي تاسو خپل سرسایه ورکي پیسې زما دي او زما نه دي خزي سره خپل پیسې نن سباوي هر زوی چې په جیب کې د 100,000 موبایل ساتي نو 1.5 روپۍ ورکول شي چې هر بچي او لور سره د 500,000 موبایل شتا نو 1.5 روپۍ باندې ملا نه ماتيږي نو غرض دا دی چې هغه ورونه چې بهر دي هغه بخپل سرسایه الته ورکی او فیملین خاندانونه خزه او بچی چې دلته دي بالغ دي کنا بالغ دي د دې حساب باور کی په دې سره بد دوی فطرانه په دې طریقه باندې اداش